د دنیا د ټولو نه ښایسته جینۍ ډېره خوبصورت جینۍ چې هغه د دوبۍ پرنس هم ویلی شي. ملګرو هغه په انسټاګرام باندې خپل خاوند له طلاق ورکړو. ملګرو دا دومره ښایسته ده چې هغه د دې د خوبصورتۍ په وجه باندې په دنیا کې دې ته ایوارډ هم میلاو شوی دی. خو ملګرو ټول خلک حیران دي چې دې څنګه طلاق وشو، په انسټاګرام باندې پوسټ کړی، ټول خلک حیران کړی دی چې وانوکا طلاق دی، ټول خلک یې په ششو پنج کړی دی. ملګرو دې خوبصورتۍ په وجه باندې ته ایوارډ هم میلاو شوی او ملګرو دې چې د چا سره واده کړی نو هغه دومره مالداره دی که نه چې هغه د دوبۍ ټوله ټکنالوژي هغه په لاس کې د هغه هینډل کوي. تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې دوی د مالداره کورنۍ سره تعلق ساتي. د هغه نه پس چې دی نو دوی چې کله واده کړی دی 23 اپریل په 2023 کې اپریل کې واده کړی و چې د دې یوه لور هم پیدا شوې وه چې دې په میډیا باندې د هغه تصویران هم اپلوډ کړي وو. د هغه نه پس چې دی نو دیو یو پوسټ وشو په انسټاګرام باندې چې هغه ټول خلک حیران کو. د میرا یو پوسټ کړی دی چې خپل خاوند له په طلاق ورکړی دی. وایي زه خپل خاوند ته یو پوسټ کړی چې زه ما طلاق تعالی درکوم. او ملګرو وایي زه تعالی طلاق درکوم، زه تعالی طلاق درکوم او زه تعالی طلاق درکوم. 3 پیرې په انسټاګرام کې لیکلي دي. د هغه نه پس ورته لیکلي دي که نه چې ته خپله زندګي د خپلو دوستانو سره تېروه، ته ما له ټایم نه راکړې. او د هغه نه پس چې دی ملګرو نو د هغه خاوند هم پوسټ کړی دی. د هغه خاوند هم چې کله دا پوسټ وکړو نو هغه خپل پوسټ وکړو، هغه ورته هم وایي شیخ مایره ته خپلې زندګۍ خوشحالۍ باندې تېروه، زه خپله زندګۍ په خوشحالۍ تېرومه. هغې هم 3 پیله طلاق وله ورکړو. د هغه نه پس چې دی که نه ملګرو شیخ مای راولګېده او د خپل اکاونټ نه چې دی نو د دې کومه د دې واده تصویران چې وو نو هغه یې هم ټول ډیلیټ کړل. د دې کومه خاوند چې وو نو هغه هم ولګېده او د انسټاګرام د آی ډي نه چې دی نو ټول تصویران ډیلیټ کړل. د دې د واده وو او نور کومه تصویران چې وو نو هغه یې هم ډیلیټ کړل. ملګرو ټول خلک حیران شو چې دا یو ناشنا طلاق دی ځکه چې په انسټاګرام باندې وشول، په سوشل میډیا باندې وشول او تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. مطابق د مایرا چې دا نو د پاکستان د یو کس سره واده کول غواړي، یو څو میاشتې پس به وایي څه کوي اعلان به هم کوي. ملګرو د پاکستان د کومه کس سره چې دا واده کول غواړي نو هغه تعلق دی د سربوده سره او د هغې نوم دی الیان. ملګرو یو غریب کس دی، وایي زه به واده د دغې سره کوم. ملګرو نو دغه واقع راغله، تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې د دوبۍ پرنس او هغه خپل خاوند له طلاق ورکړو چې داسې مالداره چې هغه ټوله ټکنالوژي هغه په هینډل کې د هغه څه کوي کنټرولوي. هغه نه پس هغې طلاق ورکړو او د پاکستان د یو غریب سړي سره وایي واده کوم. ملګرو دې ویډیو ضرور وګورئ، د نور ملګرو سره هم شیر کړئ، ډېره زیاته عبرتناکه واقعه وه.